الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لهج طريقة بتفصيل سره موږ بیانوله. الحمدلله بای کې ډیر مسائل موږ واضح کړیو، نوي مسائل او نوي فائدې د بدی پر موږ واضح کړې. چې څوک د درسونو کې ناسي د فائدہ غستی ناغه غټ خیر ګټلې. اخري موږ دې خبرې ته رسیدلو چې حاجی به عمرو کی او ټول تفصیل موږ ذکر کړو. بیا به کتمتو حج کینا د احرام نه به حلال شي، او که قران یا دغه کوي افراد نه په احرام کې به پاتې شي. نو ډیر کسان احرام نوښته او موږ هغه حج کوو کوم کې چې قرباني نه، نو قرباني خو په حج افراد کې نه، او حج افراد کې چې لاړې او طواف او صفا مروه دې وکړه نو بیا به احرام نه وباسي، اختمام نه واړه کې. دا احرام وشته صرف د دغه متمتع حاجی لپاره دی، د بل چا لپاره نه. دی به احرام وباسي، به که څو ورځې وي ناس به بس انتظار وکړي د حج. اتم ورځ چې راشي، اتم تاریخ د ذوالحجې، هغه ته یوم الترویه ویل کیږي. دې نوم د یوم الترویه. یوم الترویه دې د بدی وي ځکه چې په خابه دې مینا کې وب بالکل نه دا خلک ولري لري زینو تلو د وب به غفته او طلب کولې به. دا غي د لاسې دې یوم الترویه ویل کیږي. بعض علما وایي چې په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام ته د حج طریقه خوله، او ځکه د یوم الترویه ویل کی. کله چې یوم الترویه تم تاریخ شروع شي، متمتع حاجی چې دی هغه به د حج لپاره احرام واچي په کوم ځای کې چې دا خبر اوسه یاد ساتي، په کوم ځای کې چې نو بعض کسان بعض حجیان به د مسجد عائشہ ته ځي او دا غزینه حرام شي. بعض کسان وی چې نه د مسجد حرام سره خوا کې به جنه حرام شي، او بعض سوی په کوم ځکه چې دا غزینه حرام واچي. او هغه سبب کې کوم چې موږ ذکر کړو میقات ته تر ورسي هغه سبب کې الته چې سنت او غدلتم سنت دي، الته چې کول پکار او غدلتم کول پکار دي. هر سبب کې د دین وزن فارغه کی. د باز مسلې خو مخکې موږ بیان کړو، خو به وته اشاره وکړو کې یو سړی احرام د عمرې نه فارغ شي، احرام پاکي هغه بس ولم بیا د احرام چې انزل نه نس حرج پکې نشته. دوی مده کې د احرام انزي ښاشه د انزي به چې ندی کوم څه حرج نشته. درې مده کدی د احرام بالکل نه وباسي، وخته وړ کړو یا سری وخرو او نیت دغه شو چې زه د عمرې نه وته. دا مسله ما پروم بیان کړو تفصیل سره. نو بس د احرام ختم شو. احرام دې ته نو یوازې چې سپینی کپڑے د سپین صدر او لنګ به چولې د محرم دي. چې شړی نیت نه د محرم نشو کنه، نه د خپل نیت دي کی چې بس زه د احرام نه وته. بس بیا به تلبیه و روان بشي دغه ته مینا ته. لازم نه چې دیو په منځ کې لامبي، او لازم نه چې دیو احرام بدلی. دا خبره سوي صدیق دا غوره طریقه ده چې ټیم سړی ته میلاو شي. نبی په تلبیه وي اللهم لبیک حجا، ځکه چې هلته په میقات کې سی ویلو اللهم لبیک عمره، ودلته به حج یادې یوه د حج لپاره روان شو. او کوم چې مفرد دی یا قارین دی هغه پر خدا خبره چې یو خبره کړې د میقات کې اللهم لبیک حجا وعمره، اللهم لبیک حجا. اوس دغه خپل ترتیب روان دی، خو دې په منځ کې ختم شي او د کار اوس بیا شروع شو. روان بشي د مینا طرف ته
او غوړه ده چې مینا ته انسان د دوحا په دې ټیم کې د زوال نه مخکې ورسي. زوال نه مخکې مطلب د ماسپخین د منځنه مخکې چې لاړ شي 9 بجو ټیم ته دی کې سړی مینا ته ورسي. دا غوره طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت له تلو دا مسله سره ساتي چې مینا کې د اول ورځ تیرول د سنت طریقه ده، واجب نه دی او نه رکن دی. مطلب دې دا شو کې سړی په مینا کې قصدن عمدن د ورځ تیر نه کی او د شپه تیر نه کی او ډایری کارپات تلل شي نو حج صحیح دی. خو ثواب به دا سړي په شان نه کوم چې په مینا کې پاتې شي. دا خو واضح خبره، خو حج صحیح دی. دا بس کې ثبت شوی دی په اخري ورځو کې چې لاړ شي به ډایرکټ زیارت ته نو د دوی حج صحیح دی. خو ثواب خو دا سړي په شان بالکل نشي کېږي. او قبل پرز د ثواب او دا ثواب یو شان کی کوم چې په مینا کې وخت تیر کړه دا ظلم شو. غریب وختي تل دلته ناشته سخت تیر کړه، لوګي تیر کړه، بیماری به پیراغلی ستړی شوی او د بل عرفات ته ډایرکټ کړه او ثواب کې دوی یو شان دي. نو ثواب کې یو شان نه دي خو حج صحیح دی. او ډیر کسان ضرورت وته نه بس دې خبرې نه غب غونډه کې جوړ کړي وي مینا ته تل سنت ته زبر صحیح ده عرفات ته بس کله سړي ضرورتي او د عرفات تزيد جدا خبره. خو چې سړي ضرورت نه او طاقت یې مخکې در رسیدو وخت وسري نو دا خو به دې ټوغي کوي په حج پوري. چې صحیح در اوسه سم کړی دا خو مونږ یې نشو کولای. دا خبره نظریه ده ساتي. مینا ته چې کله ورسېد نو هلته به د ماسپخینې او ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن او سحر د 5 منځونه وکړي په مینا کې. او دا به قصر کې بلا جمع کې به نه. قصر مطلب څه شو؟ ماسپخین به دوه کې، مازیګر به دوه کې او ماسخوتن به دوه کې. ماښام خو خپل حال لې او سحر دم خپل حال او تیر شوی کال نه دغه مخکې کال مونږ وسره لیدل په مزدلفه کې د ماښام منځم قصر کو 2 رکعات پنجابي او په خپل ولاړ لکه مرګرو موږ سره باسو موږ جنوي نه قصر راغلی نو قصر اوس د دې ماښام قصر دغه 2 رکعات شو کې نه د ماښام د منځ قصر نه او د سحر د منځ قصر نه د خپل حال باندې خدا به جمع کې نه. لکه بعض حجیان موږ لیدلي چې هغه په دې مینا کې 2 منځونه وځي کې دا خطا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې قصر کړی د خو جمع نه کړی. جمع مطلب چې 2 منځونه نه جمع کړی، هغه منځه جمع خو کړی ده خو 2 منځونه یو ځای کړی نه دي. به دې کو صدا مسله ده ساتي چې یو سړی به دا نه وي چې زموږ په مذهب کې شته او کې نشته یا پلانې مولوی سی وي او کنه وي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. لکه جابر رضی الله حدیث ته امام مسلم راوړی په کې دغه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې ماسپخین مازیګر او ماښام ماسوتن سحر د منځونه کړي قصري کړي. بچ د رسول الله ثابت شي زموږ لپاره پوره ده کنه کافی ده. بل اوس دا مسله ساتي چې دا قصر د سفر د لپاره نه دی ګوره دا د حج د لپاره دی. نو کوم سړی چې د غزي اوسیدونکو دغه هم قصر کوي په مینا کې. یو سړی په مکه کې اوسېږي په حرم کې اوسېږي هلته کور دی او د حج کوي دمو په مینا کې قصر کوي چې دا قصر د سفر د لپاره نه دی. دا قصر د دغه لپاره دی د حج د لپاره دی. د حج پورې خاص مسله ده. په دې باندې ځم پوک دې مسله کې موږ دې تفصیل کول غواړو. خو تفصیل لکه لاړ شنو ډېر مسلې ورانه پاتې شي چې رموز قصر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي په حج کې په سفر کې. نو سړی دا وی چې په دې باندې زما ژوند مطمئن کیږي. ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی خپل نونیه کې شاعری کړي داغه پای کې ډېر خوږی خبرې کړي په کې دا کړي دا وی چې چې زړه په قران او حدیث نه مطمئن کیږي الله دې سره مطمئن کړي نه. او چاته چې شفا د قران او حدیث کې او ته شفا نه ملوي نه الله دې سره شفا ورکړي نه. نور دې موږ سوفه نو په مینا کې به قصر کې خو 2 منځونه به وځي کې نه. د شپه په مینا کې تیر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپه په مینا کې تیر کړی ده. او دا شریعت ساتي چې د غورز د لوبو د ټوغو د مزاق نه
چې انسان به بس همیشه لوبي کوي ټوغه به کوي مزاق به کوي چکرې به مینا به ګوري چې مینا څنګه نه په دغه ورځ باندې به ذکر او اذکار کې اونځ او دس د قران تلاوت ته عبادت لراغلي تبعول ورځ سویلو کله چې احرام واچو احرام نه بد سویلو ها لبیک اللهم لبیک یله زه حاضر ته نه په دې حال کې حاضر په دې حال کې ته حاضر چې چکرې وایو نن سبا غټه فتنه دي موبایل دراوتی ده هر ځکه بس دغه موبایل باندې ولې تیر شي اختر منزل جلالم دی عیدګاه ته کوم چې د عربو خبرو کو یو خلک وي د عربو صفات یو کو کوم چې د بل قوم خبرو کو د غوي صفات یو کو ولې دا شخص بار بار وایي چې پښتنو کې د مرز د دې پښتنو صفات او بدروغ صفات هو انسان جهنم ته بوزي د عیدګاه کې وته شټول موږ کړي بلته غالبا پښتانه تکابی پر رب د قسم غرم چې تبا په دې سوچ کې پریوزي چې چرته مجلس لګي دوه ولدي او داخله کې غیل راغلي دي نو کیمرې نیولې دي یو ما پکې راول بل ما پکې راول سره د ګيري سره د دینداري بده ولاړی او کیمره بده چې توي نه پکې شرمي نه پکې حیا د بس خلک دي چې الله نه شرمي او د مخلوق نه شرمي سیدی چې د مؤمن شان نه مؤمن د الله نه ډیر زیاتېری خو زه د بس خلک الله نه دومنيري خو دغه نه یری د مخلوق نه بهم شرم وای دي چې وګوري ورو کړه کیمره دې استاو د خلک بسوي او پوخا کته واستګی دي نږدې وخت پورې زموږ د خلکو د پښتو یا د دین نه خبر خو پښتو وړي ری دا نو په پښتو کې دې کې انسان سپخ کوي چې لکه مردا سړی به سوي چې د لوی سړی ته ګوره کیمرې نیولې تاوي راته هغه ختم شي هر سړی به کیمرې راغسي دا به دې تاوي راته وي او تباریان شي په هیڅ کې دغه حل جوړ دی بنایسي د افسوس خبر ده چې خزیله به کیمرې ور کړی دی مال تصویر بس او به خزه دله کیمرې ور کوي مال تصویر او مرګري بولاړي او خاندي او دواګانی به لاس به دې چت کړي ابل دې مال دوا تصویر بس به بل په سوق نور کې ودا زمه دوام کول به مینا کې ټول دنیا خبر کې الله نه ویریږي د ورځ د عبادت ورځ ده په د ورځ باندې خپل رب ته چینو دواګانی ذکر او ذکر دا کوي یو څو غلطیاں به ذکر کو چې دا په د ورځ د حجیانو واقع کی یو دا بدعت او نه کړ دي حجیانو د ځان نه جوړ کړي لکه مثال کې متمتع حجی راغی عمره وکړه احرام وېستو پاتم تاریخ به احرام واچو نو دې بیا زی طواف پکې دا خبره به تاسو دې عوام ډیره کوي دې په دویم پر بیا زی دغه نه دا طواف نه چې طواف وکړو بیا به مینات دې طواف د شي شي دې طواف له سنو ورکو اولنې طواف غوځه دغه د عمره او د حج غپاتې د اختر په ورځ بیا طواف الوداع رخصتي طواف دا طواف پکې کم ځای راغلی چې په دغه ورځ بیا زی طواف پکې او دا زموږ داخله کې ګوره غالبا دوی کوي نو په دغه ورځ باندې دا طواف نشتی بل دا په ورځ باندې مغټ غلطی ته خلکو کې دا ویني چې تلبیه څوک نه وایي دې خلکو دا سوچ دي چې تلبیه بس ختم شو نه تلبیه خو به وي دا تلبیه وته د اختر پوری وي د اختر پوری چې کله د جمرات دا غټه جمرات چې د خلکو د غټ شیطان وي چې د دې وښ دغه وخت پوری به تلبیه وي خپ زور کې به وي او بدی کې بیا د افسوس خبر ده او دا خبره زه د افسوس سره کوم او د خفګان او د جړا سره کوم چې عرب به د ښکاری شي په حج کې جواب به تلبیه وي خو عجم به ویني نه عجم لکه زموږ د خلک چې پاکستان انډیا افغانستان ایران د خلک چې کم دي دوی دې مسلو نه خبر او که خبري یو غریبانان حج راغلي خو ټیم وسره په حج کې د عبادت نشته او عرب بتویني د مصریان د نور قومونه دوی بتویني چې خبر زور بلګي خپل تلبیه بوي نو په دغه ورځ باندې تلبیه ډیره زیاته وي چې ته حج لراغلی د سوي مورشوا اته مورش دا ته نه بعد شروع کیږي نه هم ورځ چې په دغه ورځ کله ته د سحر منځ کو د سحر منځ دی په مینا کې وکړو نو بیا به انتظار وکي تر دې چې نور روخیږي نو چې نور روخیږي بیا به د عرفات تربته مخه کی او دا عظیم ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي د دې له ورځو مبارکې ویل کوم چې شهور دي ذوالحجې ده وي خیر ایام الدنیا
په ټول دنیا باندې ورځو کې د غوړ ورځي به دنیا باندې غوړ ورځو کې د ورځ به ډېر غوړه دا په عمر کې یو پیر راځي بس یو پیر چراله نو بیا به دیتا 300 یو کم شپې ته ورځو به دې انتظار کې چې دا کله تیر شو کنه بیا به ته انتظار کې والله عالم چې بیا به ته ترسي او کنه برسي او دا ورځو به ته ترسي او کنه برسي دې موږ سره شوق نشته زېما دا انسان ډیر عجیب وي روزانه زموږ د عمر کمیږي موږ ته سوچ کړي ها او کله چې پیسې کمی شي لکه نن مثال کې دیاړي موږ ته 120 رل نه 110 راکړه ځه لسره وي ته سار نه وخت راغلی ماجګر چې دی راشي خپه وي ډوډۍ کې به غب شپ نه لګي واسوتن چې به دې په طبيعت کې نس کې لکه ولي ولسره لکم کړي د الله بنده ته لسره تبا کړي یو ورځ دې کوم شو رب العالمین ته نږدې شو ورواني اوس یو ورځ دې کوم شو سوال به بل کوم شو بیا بل کوم شو مو خوشحالي کوي عمر ډیریږي نه عمر کمیږي ډیریږي چرته عمر کې ډیرې دي خو مزيب وي عمر ډیریږي نه چرته عمر کمیږي چې واړو موږ د مور د خېټې نه راووتو چې هغه وخت چې موږ روان شي د الله طرف ته اوس پکې موږ وګت سفر کړی بعض کسان بالکل نږدې دي او ورتلو والي بعض کسان ته لږ سفر پاتې لري معمولی او ورتلو والي بعض ته ډېر سفر پاتې دي او دا پته نشتی چې موږ د څومره سفر پاتې دي خو دا اکید خبره چې ډېر سفر ګره موږ والي ډېر سفر موږ کړی دی لږ پاتې دی رب العالمین پسې اوس ورشو په مال کمیدو ته دومره خفه کېږي چې د عمر کمیدو کې سوچ کړی دی چې عمر زما کم شو یو ورځ رب العالمین ته نږدې شو پرون موږ ماسوتن درس کړی دی کنه نن دا بل درس څه چلو شو چل دا وشو چې یو ورځ موږ رب العالمین ته نږدې شو سبا کې به الله ژوندۍ وساتلو بل ورځ به نږدې شو اخر به دا چې ملک الموت برایشي وي به چې سفر ختم شو بس اوس الله وی جره ولي نو دا سوچ مکوا چې ستنه مال کمیږي سوچ دا کوو چې زما جون کمیږي تدبرشتي زم د انسان ډیر عجیب دی د چې مال وګټي سم وته خوشاله کني زم هغه مال ته انسان څنګه خوشاليږي که حرامي نو عذاب دی او که حلال نو حساب کتاب دی دریم خبره کې بلشتي حرام یې څه دی عذاب دی او حلال یې څه دی حساب دی په یو شي کې مخلاصي نشته او ته به دې خوشاليږي دا مال چې د سره نه مزي به دی به غم به حرام پکې نشته حساب کتاب به مختصر غونډه کې لړ حساب کتاب به د قیامت پرس او چې مال د سره ډیری نه دی چې حساب کتاب به دیم درونی دا ورځ چې کومه د عرفات ته د استبدي کال کې د یو پیر راځي او اوس د ورځې شروع شوی د مبارک خیر ایام الدنیا کې موږ وسناش الله اکبر چاته به احساسي او چاته به نه مؤمن ته احساسي چې وڅ دا کم ټیم دی ګنده د په دنیا کې غوړه وخت دی او به بدی کې د عرفات ته ورځ ده رسول صلی الحج عرفه حج خو په اصل کې عرفات ته یعنی په دې ټول حج کې عظیم کار کم یو دی په عرفات کې ودرېدا الحج عرفه نو کله چې نور روخته تب روان شي د څه طرف ته د عرفات طرف ته سنت طریقه ده چې کله عرفات ته ورسېدي نو عرفات ته بن نوځي نه عرفات ته به د ماسپخین د ماسپخین وخت شروع شي دیر بعد بن نوځي د سنت طریقه ده ګوره او که یو سړی په مثال کې د شپې نه لړ عرفات ته حاجی صحیح ده کې ګناګار شو صحیح ده هیڅ پینشت یو سړی د ماسپخین نه مخکې داخل شو عرفات هیڅ پینشت خدا مونږ چې کومه طریقه بیانو ده د رسول سم طریقه ده نو کو وست کیږي په دې طریقه حج کې چې بالکل کامل ثواب دته ملو شي د نور راختونه بعد د مینا روان شي نو چې عرفات ته تر رسینه مسپخین ته بلک ټیم پاتې نو بیا عرفات ته نه وځي نه ځکه چې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله را ورسېلو نمیری ته مسجد نمیری ته سیدل کنه جمعه چې نمیری دین اخو ان عرفات د حدودنا اخو رسول صلی الله علیه وسلم عرفات ته نه وته نو وي په دغه ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره خیمه مونږ لګوله
او پای کې رسول سم ناس چې کله فاذا زالت الشمس او کله چې نور زایل شو یعنی مسپخین ټیم داخل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دغه ته ورننه وته دا عرفات. جابر رضی د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره را نقل کړي کله چې نور زایل شو امر بالقصواء رسول صلی الله علیه وسلم خپل وخه باندې سور شو او عرفات ته ورننه وته فخطب الناس نو رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او خوش قسمتۍ ته وګوره چې دې کال لا دا ډېر کم راځي درې خطبې پر لپسې په سعودي عرب کې یو د عرفات بیا د اختر او بیا د جمعې درې ورځې خطبه ده او دا په کال کې ډېر په جون کې ډېر کم راځي دا یو شرف دی یو خیر دی چې دین ځان محروم نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه نو په دغه ورځ باندې به خطبه کیږي او په دغه ورځ الله د آیت نازل کړی دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لو ان ما استجد دین پورا کو. په دغه ورځ د خطیب خطبه ته وګي خو د غوړه طریقه ده او په دغه ورځ باندې خطبه کوي دا خبره د فائدې لپاره ذکر کو. فضيلة الشيخ مفتي عام المملكة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ندی ته وګ کولو کوي د مسلمانانو امام دی په عرفات کې په دغه چې څو خبرې کوي ناغه ته زما د طرف نه دا میسج او دا رساله ده چې د خپل سر دی دیوال رواچو کډیر قاری کډیر غصې دی شیخ ته د خپل تڼي کولو کو په دی لارو کوسو کې منډي وا اغل الله یو مقام ورکړي دا ګوره معمولی خبره نه ده پلکاو حجاج امام هغه د مفتی سید ته سوې چې لکه دغه دې الله هر سړی بریدي ها دې سوې دغه هر سړی زی هر سړی دغه کې خطبه کوي چې هر سړی ورته شي ته تم لاړ شکه یا بل څوک راول جوزي او دغه خطبه کوي کم سړی چې په مفتی سید په خبري کوي یا هغه پورې خان دي والله د قیامت پر ورځ به ډېر سخت حساب وګوري. په ټول دنیا کې د موحدین او مشهور ملک هغه سعودي عرب دی او د سعودي عرب مفتی دی د ډېر عظیم انسان دی او تاسو به دومره پیژنئ یا نه خو زه ښه پیژنم زما سره الحمدلله ملاقاتونه شوي دي موږ د به تلیو خاص مجلس کې سره زناسیمه کوم وخت چې ما سبق په وخت کې د موږ له هدیه راکړې او معهد کې چې کوم لکان په د اولنی دویم دریم پوزیشن کې راشي هغه د مفتی صاحب سره خاص مجلس کې کینی الحمدلله دا شرف الله مال راکړې زه مفتی صاحب سره په خاص مجلس کې ناشي. یو لکه ته پوښتنه کوي مفتی صاحب زید او حدیث مبارک ته پوښتنه کوم شیخ هغه ته یو کته پوښتنه وګوره شیخ لون دی نه وی پلاني کتاب کې حدیث ته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ دي كم كده كده فلاني كتاب كده يقول دي سنة ناقوي الشيخ دي سنة الشيخ دي سنة أقوي دي سنة من كم شيخ دي الشيخ دي سنة عمر بن الخطاب ده ويا دي سنة ده مش مخليش الشيخ هو بمفتي سيف ده وسوق ده مو دي شیخ تاسو واضح کی وی کدغه کتاب یادوینو باغی کې دغه شان دی عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه موږ شیخ دې څه خوده نو دغه سره تاسو نه وی کنه دا کتاب کو درون دی ګوره الله اکبر موږ تاریان شو د حافظی ته او د ذاکری ته چې دې کې سحر دي هم دغه عمر بن الخطاب دغه وی چې تاسو دا کتاب یادوي نو په دې کتاب کې الفاظ دي راغلي دي امیر المؤمنین وسرشتي ابو حفص وسرمشتي یا مخه عمر بن الخطاب نو موږ ارمانو کو ازل کې د دعا کړی چې الله دغه مقام موږ لمرا کې دغه علم موږ لمرا کې کوم چې تدل ورکړي په دغه خبرې کول د پالتو کار دی او ډېر جاهل انساني او خري انساني چې پارپات کې بده به موږ کې به بده به خبرې کوي بده به موږ کې یو دغه خبرې کوي دا قمقل انسان او د جاهلي الله سبحانه وتعالى زمونږ د مفتی سي حفاظت وکي او الله سبحانه وتعالى دغه روغ صحت ورکي
چې دغه شان د اسلام او د مسلمانانو خدمت کوي او موږ ته دغه د علم نه دغه فائدې ملاويږي. دا خطبه وريده دا خبره به ډیره پر وکړه د فائدہ به منځ کې رااله. مفتي صاحب دا چې نن سبا ډیر خلک په مفتي صاحب په خبرې کوي نه د مې دغه لپاره ذکر خطبه به ووري دا غینه بعد به ماسپخین او مازیګر منځو کې ماسپخین او مازیګر دوه به قصر وکي او جمع به وکي. جمع ته به دوه منځونه به یو ځای کې او د ماسپخین په ټیم کې به دا منځونه وشي. خطبه چې ختم شي خو دا د ماسپخین ټیم دی له بس ماسپخین منځ د پاره به بانګ ویلې شي بیا به اقامت وشي. بیا چې کله سلام دی وګرځو دوه رکعات وکي سلام دی وګرځو بیا به اقامت وشي او بیا مازیګر منځ وشي په یو بانګ او دوه اقامتونو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه کړې ده. جابر رضی الله عنه د رسول الله د حج طریقه را نقل کړي ناغم دغه خبره کوي یا ثم اذن بانګ ویل شو ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر. اقامت شو بانګ شو به اقامت د ماسپخین لپاره به اقامت د مازیګر لپاره ولم يصلي بينهما شيئا او په منځ کې به سنت نه دي کړي. او سوال دا دی چې دا دوه منځونه سره یو ځای کوي نو جمع تاخير ولنه کوي د مازیګر په دې ټیم کې به یو ځای کوګن نه جمع تقدیم وکي او به کې حکمت دا دی شریعت دا غواړي چې ته د عبادتونو د واګانو لپاره فارغ شې. شریعت دا غواړي مو خو فارغ شو به دغه ته دا چکر وته دغه ته فارغ ځخه د منځم کړي د مازیګر نه شریعت ته فارغې د دې لپاره چې د واګانې ډېری وکي. نه په دغه ورځ باندې کوشش دا کوي چې ډېری دواګانی ذکر او اذکار د قران تلاوتونه رسول الله خیر الدعاء دعاء يوم عرفه غور دواغه چې د عرفات په ورځ وغوښتي شي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی بل دې ورځ په دې ټول کال کې نشتی چې الله به دومره خلک د اور نه زادي لکه څومره چې په عرفات کې آزادي دنیا خلک الله د اور نه زادي خاص کر د اخري وخت نه د اخري دا نور ډوبېدو ټیم چې کوي الله اکبر دا ډېر قیمتي ټیم ډېر رب العالمین د دنیا اسمان تر کوزي دغه ټیم کې او د ملائکه ته وی وګوره زما دي بندگانو ته خلق پر لاغلي دي ماته ولاړ او په دغه ورځ ګوره دي حجیانو پرشته بدحل ګرمي او غني او زین نه د پټېدو لپاره دي عرفات مغټ نه دي ازي وډ کې دي حجیانو بدحل الله دې ملائکه دې وروته دوی چې خړ پړ ولړلې د بد حلې د زمانه پر راغلي د په ما هندي ما سره محبت ته راغلي دي نو اے ملائکه تاسو هم گواشي چې ګره دما بخلي دي ګره تاسو به خبره گواشي چې دوی زمانه څخه غوړي ابو لزور کو الله وی ک دوی زمانه څخه غوړي زبل ور کوم او ته چکري وای په دغه ورځ د کسان ګرځي را ګرځي په عرفات کې چکري وای او باز قسم په سبیل به شيږي سبیل ملک خو جوز به کم ځکو ته ډینا او ټریلخ کاری الته منډه وای او دا کاټن پر اډکی ګرډکی به ګرډکی به اخر کې هغه ټولر سره ګرم شي غوځاري اسی بس ته وګوره عبادت کوه کم ځکه د وبوت ضرورت راځي ورشي یو بوتل دوزان لراوړه مرګرو لراوړه خدای سبیل په شکر زیاده خپل هدف جوړول دی باندې سړی کچخ کوي نو دې چې عبادت ورزه بل لازم ټول ورونو ته نصیحت کې بل پر څه شی علي نو په صبر او په دغه سره علي زه ته واست قسم خورم په دې خبره باندې چې اوس پر الحمدلله ما ډیر حجونه کړی دي په دې ټولو حجونو کې به ماته درې پیری یا دو پیری مکمل او شوی چې زه دې ټریلو یا ډینې نه وبوالم او موږ سره یو کال عمر ګرو ما وغورلو دي ټریلې له وبو یخ وبو موږ سم تګی شي پارپات کې داسې تګی شي بس لري لري نو زه الله دې دا کوم چې د همره ور دي همره ور سم حل جوړ اسړی ماته وکړي یو ډبه ماته چې ماته یې سره یو دې نه سره ونی وای غسې مو ته دې شو کې ما زه صحیح دا وېسک ته دا کار خخ کې ولا خبر کې تګی شي زما مرګري ماته یې شې ستره دی خو شي دستا کار نه ګور دې وسکه دیګو پهلوانی کې دیګو کوشتي کې دا چې کوم خلک دلته ولای دي کنه دوی کې دا ادب او د احترام نشتی چې ګوره موږ ټول مسلمانان یو موږ رب العالمین په سره غلیو خیر دې کې مسلمان زمانه مخ کې شو او کله ګاډي کې وب ختم شي زو بل لاړ شم که بالکل ختم شي زو گزارو کوم بلکې خپل طریقه خو بدای چې ته وبراله او نور خلکو کې تقسیمه دا وسره خپل طریقې
نه په دغه ورځ عرفات د ورځ د ګرځېدون خاص کر د خلک په دې وخانو کینی تصویر وباسي دا غلطه طریقه ده او دا دغه ورځ نه ده. عرفات کې دواګانې کوا او چې ستړی شي نو خیر دې د مرګرو سره به خبرې اترې کولای شي خو خبرې زیاتومه چې ټیم دې نه ځای نشي. موږ دا نه چې مرګرو سره خبرې حرام دي خبرې کوه خو چې زیاتې نشي. کبل پرس خوب دې درغلې ستړی لږ آرام پکې موکا خو دغه ورځ ګوره د خوب نه ده ګوره. دا ډېر ځوانان څه کوي چې څنګه عرفات ته ورننوځي ښکلي تولۍ بدن ته واچي او په ځان باندې نری غونډه کې څادر راواړي او ویده به شي چې کله دې نور ډوبېدو ته پاوسټ پاتې یا ملګري دې شي وړک دې مړه پاسي یاره ډېره ښکلې ورځ وه ښه د سره به پوه نه شو. تا چې پکې عبادت کړی ته پوه شوی چې په دې ورځ به خلک څومره سختي تېرې او ته پکې ټوله ورځ ویده نه دا د خوب ورځ نه ده دا د څه ورځ ده دا د عبادتونو ورځ ده. په دغه ورځ دا مسله د ساتي چې دې کسانو د ځان سره کتابونه وړي د هغې نه دواګانې وایي. ګوره دا غوره طریقه ده چې انسان عربۍ کې دواګانې یادې کې وایي یا د کتاب په دوا پوهېږي وایي. خو ګوره غالبا زموږ د عجم خلک په کتاب کې چې سړي به دې نه پوهېږي هسې روټیني دوا وایي او دوا د کولو شی نه دی دوا د غوښتو شی دی. اوس ګوره لکه اوس مځکه کیسه کتاب مې راغستی دواګانې کو اللهم اغفر لي اللهم ارحمنا وی دوا مې وکړه وی موږ وایي دوا د کولو شی نه دی. دوا دې څنګه وکړه دوا وغواړه د الله نه دوا خو دې نشي وخت ځکه دې خو پوهېږي نه دې چې څه وایي نه څه به کوي په خپله ژبه کې چې کومې دواګانې تا ته یادې دي او کومې تکیې او په زړه دې ارمانونه دي هغه دواګانې وکړه. دغه ډېره اوچته ورځ ده. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وایي وقفتها هنا رسول صلی الله علیه وسلم د غر سره خوا کې ولاړو او دا د فائدې لپاره یې ساتي. په عرفات کې چې کوم غر دی دې ته جبل عرفه ویل دې ته جبل رحمت ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابونو سلفونو نه ثابت د خلکو نوم دی. په دې غر کې د سره رحمت نشته او د سره به کې برکت نشته. خاص په دغه ورځ چې د عرفات د ورځې کوم فضیلت دی هغه د ټول ځمکې ته دی د ټول ځمکې ته د فضیلت دی. نو زموږ د کسان الله دې ته عفو وکړي او الله دې پوه کړي. په دغه ورځ باندې تاسو هم لیدلي او زما خو پکې خاص تجربه ده چې څوک مخې له راځي خاص کر زموږ د خلک دا غر کوم ځای کې دی دا غر کوم ځای کې دی خلک په دواګانو کې مصروف دي دغه پسې ګرځي دا په غر پسې ښه غریب خو نه راغلی دی او په ورځ د لارې کوشي ټولې سې یو شان غونډه کي سړی به ګډوډ کي نه دې غریب چې د ماسپښین نه شروع کړي به د غر پسې ګرځېده نور پکې ډوب شو دی د غر چې دی وخی جوړه کوشي نه دوا وکړي نه نور څوک انت په عرفات کې څوک الله خو یې نن کده بندگان څخه غواړي چې زور کما ورس خو ته په غره کې تیر کړه نو لګ دې غرونه قلار شي زموږ په علاقو کې خپل غرونه کم دي چې په دغه ورځ بیا زموږ شوق دې غره ته خطو ته غرونه خو موږ څنګه راغلي نه عرفات دغه دې عرفات غر وي خد عرفات غر دې جبل رحمت نه وي او به دې خبره کول چې دلته په قیامت لګي دلته به حساب کتاب دې کمزوري خبره حساب کتاب د شام په ځمکه باندې سوریه په ځمکه باندې وي دلته قیامت حساب کتاب نه لګي د عرفات په ډېرې باندې بس کسان وي چې د آدم علی السلام را کوشو د خبره پرم دلیل پکار دي او مضبوط دلیل لګي د پاره نشته ندی ته بسوي دې سنوم دي جبل عرفه د عرفات غر یا غونډي چې کوم عرفات کې ده دې لپاره خاص خاصیت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غر سره خوا کې ولاړ خطل نه دی ګوره د دې سره خوا کې ولاړ او به دوی وقفتها هنا زګور دلته ولاړ ټول مسلمانانو ته وي وعرفه كلها موقف ګور عرفات ټول د ودریدو زیری سبحان الله لکه د نسیت چې رسول الله مونږ ته کوي دې څه کنه ده لکه دی وسنو خلکو ته چې کوي چې ګور زل ته ولاړم خو په دې برش نه جوړوي ګوره او نه د خاصیت ته زل ته ولاړم زه خو ایسه بس دې کې ولاړم او عرفات ټول د ودریدو زیری په کوم ځکه چې تاسو په عرفات کې خپل ځای ملاو شو هلته ودرېږه خپل عبادتونو د وګانی کو بل کار دا کې دا بعض حجیان چې دا خبره په ځان لازم کړی ده چې دې به د جمعه ته ځي مسیح نه ویریت او همیشه چې په عرفات په ورځ باندې مرګونه کیږي او خلک مړ کیږي نه دغه جمعه سره مړ کیږي دغه چې هر سړی د زور لګولې قبل پرز موقع ته ملاو شو زیرت ملاو شو لاړ شه او کني د زین دی جمعه ته دن راتلو څخه خاص فضیلت نشته ګره او بیا د فائدې لپاره چې د جمعه ګره نیم په عرفات کې او نیم د عرفات نه بهر دی او په جمعه کې دنه د نخې لګولې دي
ډېر ځوانان چې دي اخو پر هغه ځای خالي د دې پټې نه اخو ځای سي او دې چې جمعه ته راننوځي دغه ځای ویني سب خوشاله شي ورمنډي کې دغه ځای کې پروت چې دا ګوره ما ته ګوره خاص خالي کړی دی خلکو چې دې پلان راځي هلته دې خبر نه چې دا په دې خالي دی ځکه دا د عرفات نه اخوا دی دا د عرفات د حدود نه اخوا دی دا امام چې کوم ځای کې ودرېږي کنه دا د عرفات د حدود نه بهر ځای دی نو کله چې تاسو ته مونږ وکړو نو بیا د جمعه عرفات چې کوم حدود دی هغه ته راننوځي دا خبره اوس ریاض ساتي چې په دغه ورځ ډېر خلک د عرفات د حدود نه بهر نه شي ګوره موږ د خپل عمرګری ورځ ټلیفون وکړو عرفات ته موږ نه وته یو حمله سره موږ تلونو هغه حمله کې زه مشرف کړو د کسانو به موږ تاسو کو معلومات موږ زموږ د مرګري ګډوډ نشي چې دوی صحیح حج وکړي دوه پکې نو سالکان وانت کې وتی بهر ته نه چې رابطو سره کښو کړه زموږ مرګري نه غوي چې موږ ډېر خپل ځای مونډلې او بس دونه لاندې پراته او ملاقات به مزدلفه کې کوو ان شاء الله وای چې موږ دې راشي تاسو کوم ځای کې معلومات وکړو د عرفات د حدود نه بهر پراته دي ځکه دوی خپل ځای مونډې د ونی لاندې پراته دي په عرفات کې خو دې خپل ځای سړی ته نه ملويږي پاره دوی د څنګه ملو شو او د حدود نه بهر پراته دي او زمونږ والد صاحب قصه کې الله دا په ژوند کې برکت واچي وي موږ یو کال حج لته ډېر پوخانی خبره ده او زمونږ سره یو کس دینه هغه حج لته وي زمونږ کلیوال نو دې په دې مزدلفه کې زمونږ نه ګډوډ شو بیا موږ یو بل نه دی لیدلی نو د اختر پرځ به موږ په مینا کې ملاو شو نه موږ وته چې څنګه دغه دی وګورو یا خو زه چې رالما جو شیطان بالکل خالی پروت یو خپاره مې وښته دغه یو په وخت کې غالبا خلک به دي شیطانانو کې مړ کېدو مکه په دې کې خلک ډیر مړ کېدو یو موږ ریا شي چې لکه موږ به دي سهالو کړی چې ویني پکې شو زخمین پکې شو دا ته وځي چې څنګه مزدلفه ته ورسېد مالته ما خامس د موزیک او بیا روان شو چې عالم یې ورسره خالی براته خخ کولای مې ذکر به پکې وکړو ته دې چې د وخت نه مخکې د وخت نه بعد کار کې ورسره خالی براته خو به لازم په پاره کې مسله په دغه ټیم کې کله چې صحیح وخی نو د عرفاتو په حدود کې چې کینې نو حدود ته ګوره د سعودي عرب حکومت الله دوی له خط طاقت ورکی بورډونه لګولې دي چې د عرفات حدود دي بدی ختمي بدی شروع کی او که سره د عرفات د حدود نه بهر پاتې شو او حج ختم کو او بیا راغی زمونږ نه ته پوښتنه کوي چې بهر مونږ د حج شو کوونه شو ها د حج ونه شو دم پېشتي چې د مور کې د حج وشي نه ځکه د عرفات کې ودرېدل لازم دي او غیر دنه خبره ترې نو د عرفات د حدود به خیال ساتي دا یو مسله شو چې کله نور ډوب شو دا ډېر کسان تادی نه کوي ځکه چې د عرفات نه نور ډوبېدونه مخکې چې وته نو پتا باندې به دم راځي نور چې کله ډوب شو ته مطمئن شو چې نور ډوب شو دا د وته وخت روان به شي چرته مزدلفه ته ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بأبروان شيء ستربتا ده مزدلفه تربتا مزدلفه تجكل زينة ده ساتي ده مسألة چې مزدلفه ته بتلو په وخت کې به ډېر پارام او په سکینت او په وقار سره زی دغه وخت دي سیده چې تادی بګډېری دغه دي سیده کسړې ځان کنټرول کیم ډېر کنه خو دې خلکو ته چې وګوريو ته وسرم بیا قشان ځکه کتاب کې غلې کېدی تاسو سره کېدی چې خپل کوواغي څنګه وحلي او سبحان الله زموږ ته نصیحت چې دغه منظر کچې الله دې نصیب کو الله دې موږ ته نصیب نو دغه منظر ته وګوري او قیامت ته سوچ وکړي څنګه چې داخلك د عرفات نه وځي کنه او د مزدلفه ته روان شي د دنیا تک سپینه پرته او په یو طرف باندې د خلکو مخې یعنی نسو خې طرف ته ځي نسو ګس ته ځي نسو شاته ځي یو طرف ته دنیا روانه د بوډاګان ځوانان لکان امیران غریبان ټول الله د قرآن کې دا خبره کړې ده کله چې انسانان د قبرونو رپاسي نو ټول به زموږ طرف ته رامنډي وي هغه ورځ باندې شي نه بدغه ټیم کې د آرام او د سکون نه کار اخلي رسول الله چې کله مزدلفه ته روان شو او د خپل سورلی باندې سور بار به دا خبره کول ايها الناس السکینه السکینه خلکو رورو پارامځي تنګول مکو د رسول الله بار وصیت کو او کله چې رسول الله ته موقع ملاو شو نو به تعدی کوله چې کوم ځای کې د ځای خالیو نو دغه سنت طریقه ده
چې کله ګڼه دی ولیده عرفات دې موږ ګڼه ده روزه کوم چې کې دې ملو شو تادی کوا د سنت طریقه ده دغه شان چې ده گاډي ده سره نو گاډي چې زیره ته خالی ملويږي به خیر تیز هیڅ خبره نه ده به کې تیزي نو څه خبره نه ده او چې کله رشي نو بیا روزي کې گاډي کې سورلي کې په هر څه باندې لپاسه سنت طریقه دار چې ته مزدلفه ته ورسي نقلته وبه د ماخام او د مسخوتن موږ کې او جمع سبا کې تقدیم کې تاخير ها ولي ځکه چې ته ورسي نه وخته جمع تقدیم کې دی نشي ماخام د مسجد ته وړي لګ دی په جمع تقدیم ته څنګه نتیجه ته ورسي د ماخام مسخوتن موږ به یو ځکه قصر او جمع قصر او جمع او په منځ کې به سنت نه سنت باندې کې دا مسله دي سریه ساتي دي منځونی مسلې سره نن سبا رش او غنه دوه ډیره شي ده چې اکثر اوقات په سړی باندې مسوتن دا ټیم د مسوتن د منځ دا وخت په لار باندې په ختمې دوی نو کله چې ته پته ولګي چې ټیم ختمې دوه نیمه شپه تیرې دوه او د مسوتن د منځ وخت ختمي بس بیا د ګاډي نه یا کته چې پیدا رواني سیټ ته وشي او 10 وو کې د منځونه وو کې اگر کله عرفات مخ کې هو چې ټیم نه ونه وشي دا مسله سریه ده ساتي چې په دغه ورځ چې د کله د دوه منځونه یو ځای کړو نو سنت باندې کې او ویتر به وکي ځکه چې ویتر رسول الله په سفر کې پرې خو دي نه په حضر کې پرې خو دي او دا غینه بعد به ودش دا غینه بعد بس شي ودش موږ وایو په دغه ورځ باندې ود کېده سنت طریقه ده دا بس کسان چې موږ ته وایي چې دوی به هغه خبره کې حدیث کې او حدیث کې نو دا خبره غلطه نه ده سید مبارک خبره کې حدیث کو مو خو دې ګوري چې زموږ پیغمبر ویتر کړی و د شوی دی یو موږ مو د کېږي دغه زموږ د ارمان دی چې موږ د پیغمبر سره په جنت کې یوځای شو د حوض کوثر نه وبوس په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې عبادتونه کول د رسول سم طریقه نه ده په دغه ورځ به ودش او سوال دا دی چې رسول سم خو تقوادار انسان دی په دې مخلوقاتو کې د په دغه ورځ عبادت ولې نه کو دغه دوه جواب دی یو هغه ګوره پارپات کې ځان وجلو په عبادت باندې مؤمنان پارپات کې ډېر سخت بندګي کوي د رب العالمین نو دې سي چې راورسي ستړي یو دویمه حاجی ته سحر له ډېر کارونه پاتې دي او ډېر زیات اعمال په حج کې په دغه ورځ د اختر په دې ورځ جمرات وشتي دي قرباني کول سر خره وخته وړکه حرام وکول بیا به حرم ته طواف کې بیا به صفا مروه کې بیا به مینا ته راځي نو په دغه ورځ حاجی څومره ستړي کیږي نو رب العزت نستړي کیږي دغه لپاره کم څه کم خوب په کار دی چې ته دمه نو خوب چې کله په دغه ورځ باندې د شپې چې کله منځونه دی وکړو ویتر به وکي او خپ آرام به ودش او دا مسله ته وایو چې د حدود خیال بدلته مساته زګی چې مزدلفه کې شپه تیرول څه دي دا واجب دي څوک چې مزدلفه کې شپه نه تیری او وزري نه او قصدن عمدن نو دا سړي باندې دم دی د دم ورکه الته شپه تیرول لازم دي حدودو کې دنه په دغه ورځ دا چل کیږي چې د عرفات نه خلک ستړي کنه چې څنګه روزي بس یو تاسو کې ودا ځخره دي او دغه ځخره دي شپه کیلومتر یو کیلومتر لار ده هغه لار چې کله ته پته چې دا مزدلفه حدود ته موږ ورننه ورته نو بس بیا به تاسو پریوزي او موږ یو کال حج کوو درې سلور مرګریو دا یو مرګری زموږ ډېر ستړی شي او موږ پیاده دي عرفات د مزدلفه نو په منځ کې بار بار یو شی څه دي خل دازي او شی څه دي خل زما د خیر ته پوس بکو د شریعت ته خیر ته پوس کې شریعت څه وي زه خدایم چې په عرفات کې ته ودی شي سار بخ پاره مینا ته راځه خو نه کېده کنه زما د خیال ته ناغل ته ستړی شي وکنه نه انسان چې ستړی شي دی چې بس پرې وته نو د ستړی والے ته مغه خبره نه ده او دا غټه خبره ده چې حج دې صحیح ونه شي نو عرفات د مزدلفه حدود ته ورننه وځي به بل ته خپ آرام ځان لزه جوړ کی او درته زموږ نصيحت ته چې یو الحمدلله موږ مسلمانان یو انسانان یو نو په موږ کې به انسانيت او اسلام او هر څه به موږ کې دنه په لارو کوڅو کې به نه پریوزي مسلمانان به نه تنګي ته د پدې د لار د بده ګاډي تیریږي بده انسانان تیریږي هغه کې سملاسته هغه کې ود کېده د اسلام خلاف کار دی او د انسانيت خلاف کار دی الله موږ دماغ را کړی
صرف خپل غم مکو، غم دې ټول انسانیت کوا، غم دې مسلمانانو کو، دا کم چې راغلي دی بس وړي کوم دې صدرګي مو سره کړب داسي بس خور به کو پوری ووسی، یو څوک ته پیزار وی شي، څوک بلته وي. یو پیر زه مزریفي دې موږ ورنه د خلک به لارو کو څوک پراته، نو دا یو کیسه پیزار زموږ د مرګري په لته وای ابې لاري او چې رب باز نو چې کم قار او کم غوسو او موږ ته وي تاسو ګورئ نو تاسو ګورئ نه چې خلک پراته دي، ودله څه جواب ورکړي چې ته دې ته ګورئ نه قمقله چې دا خروټ دی، او ته دې ته ګورئ چې مسلمانان خو روان دي، غریبانان دوی دنه تل غواړي مزریفي ته به دې کې پروت دي، الټه موږ ته قاری شو، موږ ته غوسه شو چې لکه تاسو ګوره د الله د مېلمنو عزت نه کوي او احترام تاسو نه کوي. نو دې خبرو به خیال ساتئ. بل دا مسله سره یاد ساتئ چې کله مزدلفه ته ورسې نو مزدلفه دی جمعه ته تل یا د مشعر حرام چې دوی لکې دغه طرف ته تل ګوره لازم نه دي، ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وقفتها هنا. امام احمد بن حنبل امام مسلم دا حدیث وړي په مزدلفه کې دا خبره کړې ده، وایي زه ګوره دلته ولاړم مشعر حرام سره وجمع كلها موقف، او مزدلفه ګوره ټول د ودرېدو ځای دی، په کوم ځای کې چې مو ودرېږي کوم وقته ته ملاو شو خدای ورشه، کوم وقته ملاو نشو نه هیڅ خبره نه کته دا پرې دې سره دا مسله ساتي چې کله سحر شي نو سحر بانګ به په خپل وخت باندې وایي، او په دغه ورځ باندې ما په خپل شخصي تور دنیا کسان لیدلی چې د سحر د بانګ نه مخکې سحر د وخت نه مخکې بانګ وایي، الته دې تایید چې دغه ته ورسم ده جمرات ته چې زه وختي ورسېد نو ته به وختي ودمه پروتي په وګ بدوري الله اکبر غړي ته ګوري دا سحر بانګ دلا وسلو یو منټه پاتې د دې جنو بانګ ووري دا جنو بانګ ووري له هر سړی په خپل مرزي لګي. نو ګور دا غلطه طریقه ده، تحقیق به وکړي چې دا ټیم دی کنه چې ټیم وو بس به بانګ وای. یو مسله دویمه ده چې په دغه ورځ موږ دلی دلی چې دوه کسان به ځان له ولړ جمع وکړي، اخوا کې وسره بل خو کې وسره بل نو کله جمع غټه شي نډیره بخني چې د خوښه د مسلمانانو را جمع شي یو غټه جمع وشي دا ډیره غوړه د دین چې دوه کسان ځان له ولړ بیا به دوا کې د دې پوری چې خط کسبی رڼا ولګي، دا وخت پوری دوا کول د سنت طریقه چې خط کسبی رڼا ولګي دا بیا به خپ آرام روان شي چرته مینا ته. د مینا عمل خو ان شاء الله سبب یانو حدیث کې به وسو خبرو ته اشاره کوم به باندې خپل درس ختم کو. یو دا چې زنانه ناجوړه او بوډاګان او کمزوري دوی د مزدلفینه د نیمه شپې نه بعد وته شي مینا ته، مثال کې نیمه شپه په 12 بجې پوره کیږي یا په 11 نیمه پوره کیږي چې دوی نیمه شپې پوره بدغه ځکه کینی بس به دي زی. سوده رضی الله عنها پر رسول الله بشراله عائشه رضی الله عنها وی او هغه د جسم نډیر غټ او د رسول الله بیبي و او د عمر یې زیات جسم نم غټ او هغه چې بتلنه ډیر مشکل به واغید. ناغي د رسول الله اجازه وخت یا رسول الله کزه وخت لاړ شو رسول الله متلار نیمه شپې نه بعد وځي ناغي له رسول الله اجازه ورکړ، رسول الله د کمزور له اجازه ورکړه نو د کمزوري تلی شي او څوک چې د کمزور سره یي لکه اوس خزره ای سره خاوند دي مور پلار دي دغه سره بچی دي او دي نو دا کسان د نیمه شپې نه بعد وته شي. خو د افسوس خبره ده چې نن سبا چې کوم حالات مونږ لیدلي بخپله نو د نیمه شپې نه بعد به دا دې ځوانان برواني چې پیړ سټ وي چې رسۍ ته نه تاوي او دې بم چې نو د زنانو په سب کې او د ماشومانو په سب کې روان سړي له شرم او حیا نه ورسي چې په مزدوري کې خو یو ورځ ونی چې کمزور یم او رپات کې 2-3 په مزدلفه کې 2-3 غنټې نوري تیرول ته د ګرانی شي نه دا ګوره دوی د پاره د سحر پورې شپه تیرول دی. ګوره یو دا مسله شو. دویمه دا مسله چې په دغه شپه باندې د ډیرو خلکو د خلینو په تلبیه وانه وري، حالکه دا شپه د تلبیه ده لبیک اللهم لبیک دا بوای. د مزدلفین چې خلک زیاده ځان سره کاڼي وړي عوام وی چې لکه لازم د چې دا کاڼي به ته دي جنوړي لازم کړي ده، حالکه دا نه په قران کې نه په حدیث کې شته نه صحابونو سلفونو باندې اثر شته چې لازم به ته د مزدلفین کاڼي وړي. مزدلفین خلک کاڼي به دی وړي چې داغه نه بعد جمرات دي، خدا عقیده باندې ساتي چې لازم به دي جنوړي صحیح ده وېسره مزدلفین خو عقیده سره دغه مساته وای په دی علماء ځکه چې مخې ته جمرات علماء
که وسړی و چې د مزدلفین سره عالم نه زبال تلل شوال ته بزان له وګورم حاجی صحیح دی بالکل صحیح دی دا کانی د مزدلفین وړ لازم نه دی دویمه د عوام و چې لازم به د درې ورځو هغه کانی ټول لا جمع کېدل سره وړي د مزدلفین دا غلطه خبره دریمه او دا عجیبه خبره ده وی دا کانی به وینځي بیا نو بوتل کې به کانی وځي کې وبو چې به وشړپي نو وې وته شیطان جمرات ته موږ وایو شیطان او کانی دول وینځي کانی ولا سره وینځي نه دا غلط طریقه ده سلورمه خبره د کانو سره چې تعلق ساتي کانی چوڑی د ګوتی د سر په اندازه باندې به وړي د دې نه کومه معمولی غټي خبره خو د مزو کسانو په کیسه می کمرې راغستې او ماشاءالله د سعودي عرب حکومت په دیوالونو وایي خو سم دیوالونه وته وایي یره زم کدا چې د کچې دیوالونه چې د کمرو په بخار او لګولې وده سم دیوالونه د خلک کړي کنه دیوالونه مضبوط دیوالونه وته وایي نو هغه ته بلاکونه مرچ بغیر اثر نه کی زموږ د خلکو د غرر د غره غستې په اظهار باندې ولي په چمپلي ولي او په لوړی ولي ان شاء الله دا تفصیل به تاسو په دې کې ما په خپل به دې کې عجایبات دي به ان شاء الله سبب بیان کړم نو دا کانی کې د اسب الفرد ځین راغستو چې ورسته به نشم راغسته صحیح ده وایله خدا عقیده مساته چې مزدلفین لازم دي یا درې ورځې به لازم راټولې او یا به چې دا به انځي او یا ډیر غټ راټولول دا غلط طریقه ده بالکل واړم نه دی پکار نور بکاری چې د ګوتې د سر په اندازه باندې نه بعد روان شي مینا ته دا بعض مسلې وی چې دغه سره تعلق ساتي د عرفات او د مزدلفه سره چې موږ بیان کړی ان شاء الله باقی چې کوم مسائل هغه په سبانی درس کې بیانو